نن مون خبر کوو یو بل بهترین ایټم باره کې د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې استعمالیږي د دې ټولو پوښتنو جواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کوو که تر اوسه مو زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نه وي لایک کړی او سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ دغه یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو نن خبره کوم موږ د کرینمیکس ساشي باره کې کرینمیکس ساشي چې کرینبیاري 250 ام جی نیچرل ایکسټراکټ فارموله ده او دا یو ډیر بهترین ایټم دی یو ملټی نېشنل کمپنۍ جوړ کړی دی او دا هغه کسانو لپاره ډیر زیات فایده مند دی کوم کسان چې د مثانې تکلیف لري تشې میتیزې سوځي په هغې باندې درد وي او له د هغې څخه دا ډیر زیات پازاب وي نو دې دپاره دا یو ډیر بهترین ساشی دی نو دا یو طرف ته یو ملټی نېشنل کمپنۍ جوړ کړی دی بل داسې خاص ساید افیکټ نه لري او بل په هر ځای کې پیدا کېده هم اسانه دي نو دا یو ډیر بهترین ساشی دی کوم هغه کسان چې هغه د مثانې نه ډیر زیات پازاب وي او د هغه مثانه کې تکلیف ډیر وي او هغه تشې میتیزې سوځي کله چې دا غواړي چې هغه تشې میتیزې وکړي نو هغې سره د درد ډیر زیات وي نو دې لپاره دا یو ډیر بهترین ساشی دی خصوصا دا هغه زنانو دپاره هم ډیر فایدهمند دی کوم زنانه چې هم دغه تکلیف لري نو یعنې زنانه او سړي دواړه یې استعمالولی شي او خاص کر ماشومان دی نه استعمالي او کوم هغه زنانه چې هغه د ماشوم بیمارانې وي نو هغه د هم د ډاکټر په مشورې استعمال کړه ځکه هغې ته الریډي ډاکټرانو بعضې نور انټي لیکلي وي نو بیا د دې ضرورت نه وي نو دا د مثانې لپاره ډیر بهترین ساشی دی او کوم هغه کسان چې هغه د مثانې تکلیف ولري او هغه درد وي همداسې تشې میتیزې صحیح طریقې سره نشي او درد یې زیات وي زخم وي انفیکشن وي نو هغې لپاره دا ډیر بهترین ساشی دی دا که پرایز ته راشو هم نو د ساشي پرایز هم مناسب قیمت لري یعنې دا په 650 روپۍ باندې 12 دانې دي نو کوم هغه کسان چې تکلیف زیات ولري هغه کولی شي چې دغه ساشی ځان ته تر یو میاشت پورې واخلي او میاشت استعمال یې وکړه همداسې د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې په ورځ کې دا یو ساشی داسې په نیم ګیلاس اوبه له یو ګیلاس اوبو کې واچول شي ښه حل شي او بیا وڅښل شي او البته که چاته تکلیف ډیر وي نو هغه کولی شي چې دا بیا سهار ماښام 2 ساشی استعمال کا یعنې په یو ګیلاس اوبو کې یو ساشی واچوي او له هغې نه بعد یې استعمال وکړه نو دا ډیر بهترین ساشی دی او خاص ساید افیکټ نه لري او دغه کسان چې کوم دغه امراض ولري چې موږ کوم ذکر کړه نو دې لپاره دا ډیر بهترین دي نو له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کوو که تر اوسه مو زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نه وي لایک کړی او سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ دا ځان سره سبسکرایب کړئ زموږ به پوره هڅه او کوشش وي چې روزانه په بنیاد کوم هغه میډیسن چې هغه انسانانو ته ډیر ضروري وي او هغې استعمال په روزمره ژوند کې زیات وي او اړتیا ورته ډیره ولري نو موږ غواړو چې په هغې باندې ویډیو جوړه کړو او تاسو د هغه ویډیو څخه فایده واخلئ او په استعمال کې راولئ نو تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ